الذين يأكلون الربا الذين کسان یاکلون چخری الربا مال د سود لا يقومون دوی بن پاسیږي د قبرونو نا یا بدوی نه پاسیږي د قیامت په ورځ باندې الا کما يقوم الذي مگر پشان د پاسیدو الذي داغه کس يتخبطه چې ګډ ور کړي وی هغه لرا شیطان هغه شریر شیطانانو چې جنات دی ودای ګډ ور کړي وی من المس د وجد رسیدو ذالک دا بد حالت چې د باندې شیطان ناستی او پیرین ناستی او دای ګډ ور کړي دا ولی بانهم چې یقینا دوی قالو ویل با انما البيع چې یقینا تجارت یقینا اخستل او خرڅول مثل الربا پشان د سود دی واحل الله البيع وحرم الربا او حلال کړي دا الله رب العزت البيع تجارت اخستل خرڅول وحرم الربا او حرام کړي دی سود فمن بس هر هغه څوک جاءه چراغ هغه ته موعظه النصيحت من ربه د طرفه د رب دنا فانتها نو بس د من شو فله نو د پاره با ما هغه وی سلف چې د مخ کې ور کړی وی یا هغه چې د مخ کې خورلې وی و امره او فیصله د الى الله سپارل شوی د الله رب العزت تا ومن عاد او څوک چې واپس شو را او ګرځي دو د غسوتا سود حلال اوغان فاولائک ذا کسان اصحاب النار خاوندان او ملګری د اور دی هم فيها خالدون دی بپدی کی همیشه وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب العالمين زمون صغيره كبيره گناهونه معاف کی الہ العالمین زمون صغیره کبیره گناهونه معاف کی رب العالمین زمون نبی او زار گناهونه معاف کی الہ العالمین گناهونه کوم قصدن کړي که زمون سهون شوی رب ټول را معاف کی الہ العالمین دا قرآن درس کی چې کوم احکامات مونږ ویلي یا بر روان درسونو کې مونږ ویو یا مخکنو درسونو کې مونږ ویلي رب العالمین په دې باندې عمل کول توفیق راکړي رب العالمین په دې باندې مونږ ته عمل کول آسان کی رب العالمین په دې باندې د عمل کول مونږ ته آسان کی رب العالمین په دې باندې عمل کول په فائدې کې مونږ ته جنت را نصیب کی رب العالمین څومره بلګری دي څه مشکلات وي حاجات وي رب العالمین دې ټول په مشکلات او حاجات باندې ته خبرداري رب العالمین ټول ملګرو شریک څومره حاجتونه دي ته د خپل خزانونه پوره کی الہ العالمین کوم ملګری دي بیماری یا کور کې بیماری وي یا څه ملګرو مطالبه کړي چې مونږ کور کې بیماران دي رب العالمین ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کی د نیکو اعمالو د پاره او د خپلوانو د خوشحالي د پاره رب العالمین ټول بیمارانو ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کی د نیکو اعمالو د پاره او د خپلوانو د خوشحالي د پاره رب العالمین موږ د ګناهونو تمام اقسامونه محفوظ او بچو ساتي رب العالمین موږ د ګناهونو تمام اقسامونه محفوظ او بچو ساتي رب العالمین موږ د کفر او شرک نه بچو ساتي رب العالمین موږ د بدعت او ریاکارۍ نه بچو ساتي رب العالمین موږ د حسدونو او غیبتونو نه بچو ساتي رب العالمین موږ د دروغ ویلو نه بچو ساتي رب العالمین موږ د دوکو د غدارو نه بچو ساتي الہ العالمین موږ د سودخورۍ او د حرام خورۍ نه بچو ساتي رب العالمین موږ د ټول ګناهونو محفوظ ساتي الہ العالمین په دنیا کې ایمان عظیمه سرمایه ده تر مرګ پورې په دغه ایمان باندې مون قائم او دائم وساتي رب العالمین د ایمان محبت او مینه زمونږ په زړه کې واچي رب العالمین د ایمان قدر او منزلت زمونږ په زړه کې واچي الہ العالمین زمونږ خاتمه په ایمان کې رب العالمین زمونږ خاتمه په ایمان کې الہ العالمین مونږ ته دعا شل ناراضي دعا طریقه ناراضي نبی پاک علیه الصلوۃ والسلام چې د امت لپاره کمی د خیر دعاګانې غوښتي الہ العالمین پای کې زمونږ برپور حصہ وکي الہ العالمین هغه زمونږ په حق قبول کړي د کوم اشیاونه چې پناه غوښتي دا رب مونږ ته د هغې نه پناه راکړي الہ العالمین چې کله مرګ راځي د مرګ نه مخکې مونږ ته داسې توبه را نصیب کړي چې زمونږ ټول ګناهونه په هغې سره معاف شي الہ العالمین مونږ دپاره مرګ یو زیری نصیب کړي رب العالمین مونږ دپاره مرګ یو زیری وګرځي رب العالمین مونږ دپاره مرګ یو خوشحالي وګرځي الہ العالمین مرګ د ایمان سره مونږ ته نصیب کړي رب العالمین مرګ د ایمان سره مونږ ته نصیب کړي الہ العالمین خاتمه زمونږ په ایمان کې چې کله مرګ راځي د عظیمه کلمه زمونږ په زبان باندې جاری کی لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد